عبدالله د طالبانو دسیسه افشا کړه. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په داسې حال کې چې طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت د ټیم سره خبرې ودرولې دي او د افغانستان پخوانیو دښمنو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي، د افغانستان د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله طالبانو ته ویلي دي چې دوی په هر څه خبر دي او د پردیو وعده عملي کول به په افغانستان کې عملي نشي. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله چې د ښځو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی به په هیڅ وجه د ښځو حقونو باندې معاملې ته څوک پرې نږدي. عبدالله همدارنګه وویل چې د افغانستان ښځو دا 2 لسیزې مبارزه کړې ده او د دې مبارزې په پایله کې خپل حقوق ترلاسه کړي دي. اوس هیڅوک معامله نشي کولی او له دوی څخه دغه حقوق څوک نشي اخیستلی. د پردیو وعدې نه عملي کیږي. د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په هکله وویل چې دوی به هیڅکله د نورو هیوادونو فرمایشونه ونه مني. عبدالله زیاته کړه چې د پردیو هیوادونو په خوله به دلته هیڅوک شته او یا نشته دا خبره ونه مني. د عبدالله خبره یا اشاره دی ته و چې طالبانو ته ځینو هیوادونو کې ویل شوي دي چې په راتلونکي حکومت کې به کوم کسان وي او کوم کسان به نه وي. عبدالله دې خبرې ته په اشاره ویل چې د بل هیواد څخه کوم فرمایشونه چې دلته راځي هغه نه منل کیږي. طالبانو بیا څه ویلي دي؟ عبدالله په داسې وخت کې د پردیو د دسیسو په هکله خبرې کوي چې تېره ورځ د طالبانو یوې ډلې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې تهران هم په کابل کې د یو نوي حکومت له طرحې ملاتړ کوي. د طالبانو یوه ډله څو ورځې په تهران کې وه او په دې ورځو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره لیدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.